دي علماء په دې علم په حصول او په طالب کې ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. امام مالک رحمه الله بارک راغلي دا وایي یو ځلې ما په طالبۍ کې خرچه ختمه شوله، وایي زه لاړم د کور برنډه مې وه هغه مې راواردله او کوم بش وغیره چې و هغه مې خرڅ کړه او په هغې مې ځان له خرچه روانه کړم. ما ویلې چې هسې نه علم رانه پاتې نه شي. امام ذهبي رحمه الله بارک راغلي دا وایي زه یو ځل په طالبۍ کې وم خرچه را سره ختمه شوه، وایي ما د خپل کمیس نه دا نستوڼې دا کټله دا مې بازار کې خرڅ کړه او په هغې مې خرچه روانه کړه. دومره سختۍ دې تېرې کړي دي. سفیان ثوري رحمه الله بارک راغلي دا وایي زه یو ځلې په دې کعبه کې پروت وم دې حتیم سره او یو کس راغلی دی او نارې وایي او زه د 2 ورځو نار یم او غږ ماته کوي چې سفیان سفیان زه ښه ده اواز اورم خو لیکن زما په دې بدن کې دم نشته دی چې زه ورته غږ وکړم چې زه دا یم. ما ویل څه به وایي نو وایي نارې وهلې چې سفیان سفیان ما غږ نه شو کولی. وایي اخر یې داسې ویلې چې زه د سفیان خور رالېږلی یم. سفیان ثوري رحمه الله وایي زما دا خور چې وه کله کله به ما پسې خرچه رالېږله ډوډۍ وغیره به ماله رالېږله. وایي چې کله زما د خور دا غږ وکړو چې د سفیان خور رالېږلی یم وایي زما په دې وجود کې دم پیدا شي ما ویل کېدی شي خور رالسه رالېږلي. وایي ما دا سر راجګ کړه او غږ مې ته وکړو چې دا یم. وایي ما ته ویل چې ډېر کمعقل سړی دا څومره چغې دې په ما باندې ووهلې. وایي ما ورته ویل چې وروره خفه نه شي د 2 ورځو نار یم او ښه مې دله دا غږ اورېده خو لیکن بدن کې دم نه و چې تا زه جواب درکړم. وایي هغې نه پسې کڅوړه راویستله او زما خور ماله طعام وغیره رالېږلی و. نو دوی دومره سختې تېرې کړې وې. عبدالقادر جیلاني رحمه الله وایي ما سره خرچه ختمه شوله په جومات کې ومه مدرسه کې چې شینو چې ویې خورمه. وایي دلته راووتلم بار په کلي کې یو واده و او دغه خلک چې ولې عام رسیلان خلک وو. وایي زه ورلمه دغه واده له ما ویل به راته څه وکړي زه ولاړ وم په دې دروازه ورنوتلم زه یې ټېل والم او ما ته ویل چې ځه ورک شه خپل کار کوه زه یې پرې نه ښدلم. وایي په بله دروازه راتاو شوم هلته ناسوم د خلکو سترګو ته مې کتلې ما ویل چې دوی به وشرمېږي اوس به راته څه وکړي چې راځه ډوډۍ وخوره. خو ناسوم اخر چې کله په دې دروازه باندې ورنوتلم ما ته ویل ډوډۍ دې خوړلې. ما ته ویل نه. وایي چې وختي راغلی وې ډوډۍ به دې خوړلې وې اوس هر څه ختم شوي دي. وایي د هغې نه پس زه رالم او د کلي علاقې چې کوم جومات و په هغې پرېوتلم. ما ویلې که چېرته د ولږې د لاسه مرګي اوس به راله راشي پرېوتلم جومات کې. وایي چې ګورم یو سړی دی او هغه سره ډوډۍ او ترکاري وغیره ده او دا راوړه د جومات ته او د جومات نه رانوته او داسې ترور غونته کې ګرځي او راغې د جومات کې کېناسته چې ما ورته وکتلې ډوډۍ ورسره وه. وایي هغه ناست و ما ته یې کتلې او ما هغه ته کتلې ما دا خیال شو چې اوس به راته څه وکړي چې راشه ډوډۍ وخوره. وایي زه هغه ته ګورم دا سترګې مو ته 4 کلي دي هغه هم راته ګوري. وایي هغه داسې د شرم وویلې چې ملګری ډوډۍ نه خوري او ما ته ویل ولې نه خورم وایي زه خو یې ورلم کېناستلم ورسره. وایي چې کېناستم وایي ما یو 2 څکې چې وکړې وایي ما ته ویل ته د کوم ځي ما ورته ویل زه د عراق یم. په عراق کې د کوم ځي ما د بغداد یم. بغداد کې د کوم کلي ما د جیلان یم. وایي څه نوم دی وایي عبدالقادر. وایي دې سړي دا نوڼۍ په لاس کې ولاس یې ورپېده نوڼۍ ته ولیدله او داسې لړزې ونیو. ما ته ویل ولې وجه څه ده. وایي هغه راته ویلې چې خبره ته کومه څه به راته نه وي. وایي صحیح ده. وایي زه ستا کلیوال یم او ستا مور راته ویلې چې زما زوی دی عبدالقادر او هغه په مدرسه کې دی او خرچه اوسه ختمه شوې ده زه به تاله دیړیم درکړم او دا خرچه ده دا زما زوی له ویسه. وایي ما ته هغه روپۍ راواخیستلې او ما دا ټولې مدرسې ولټولې ته مې پیدا نه کړلې او هغه کومې روپۍ چې ستا مور راکړې وې هغه مې په دې خرچو کې لګولې دي. دغه روپۍ را سره پاتې وې چې دا ډوډۍ مې پرې راوړې ده که اوس یې ته خورې او که ما ته پکې اجازه کې. وایي زه ویې خوره څه خبره نشته.